I have done 2.7 million in sales. آیا تاسو هم دغه رنګ خپل ژوندۍ بدلول غواړئ؟ آیا تاسو هم غواړئ چې تاسو د خپل یو حلال کاروبار شروع کړئ او د غریبۍ د زنځیرونه دې مات کړئ شي؟ نو که چېرته تاسو هم غواړئ چې ستاسو زندګي دې بدله کړئ شي، ستاسو په لایف کې د چینجز راشي، نو بیا دغه ویډیو کمپلیټ وګورئ. په نن سبا دور کې تقریبا هر یو کور د فاینانشلی یعنی د معاشي پریشر شکار دی. د مهنګایۍ یعنی د ګرانۍ خو تپوس مه کوه او خرچې دومره زیاتې دي چې د کنټرول نه بهر دي. ډېر خلک لګیا دي محنت کوي، خو د محنت باوجود هم د هغوی ضروریات نه پوره کیږي. د هر چا دا یو خواهش وي چې د هغوی یو خپل حلال کاروبار وي، د هغوی یو بهتر مستقبل وي او د هغوی فیملی دی په آرام سره زندگی تیری. دغه خواهشات د هر چا وي. نو تاسو په یاد ساتئ چې تش په سوچونو سره کله هم زندگی نه بدلی. تش په سوچونو سره به ستاسو په لایف کې کله هم څه چینجز، څه بدلون رانشي. بدلون به کله زموږ په زندګۍ کې راځي. بدلون به هغه وخت زموږ په زندګۍ کې راځي چې کله زموږ په دماغ کې یو ګول وي، زموږ په دماغ کې یو هدف وي. موږ وایو چې دا زما هدف دی او دې ته به زه ځان رسوم، دا به زه اچیف کوم، او بیا فوراً موږ په هغې باندې ایکشن واخلو، په هغې باندې موږ پریکټیکلي کار شروع کړو، د هغې د حاصلولو لپاره موږ محنت شروع کړو، موږ په هغې باندې ایکشن واخلو. نو د دغه انسان د کامیابۍ مخه بیا څوک هم نشي نیولی. زه ډیلی په یوټیوب باندې څه پوډکاسټ ګورم، نو ما سکرولینګ کوو، په دې دوران کې ما یو 3 ویډیوز وکتلې. دا هغه کسان دي چې دوی به یو عام جاب کوو، خو د دوی په ذهن کې یو خبره وه چې موږ به په خپل لایف کې چینجز راولو. د دې لپاره به دوی تش سوچونه نه کول، دوی په دې باندې ایکشن واخیستو، دوی ډیسیژن واخیستو. د دوی د سټورۍ د شیر کولو مقصد زما صرف او صرف دا دی چې تاسو موټیویټ شئ، ستاسو چې کومه مایوسي ده چې هغه ختمه شي. ګوره دا زموږ په رنګې عام کسان دي، او بیا د حیرانېدو خبره دا چې دا 3 واړه فیمیل دي. مطلب دا 3 هغه فیمیل یعنی هغه جنکۍ دي چې دوی به ول خپل عام جاب کو، خپل عام نوکري به یې کوله، د خپلې نوکرۍ نه ریزاین ورکو. اوس تقریبا د ټیک ټاک شاپ نه په میلیون کې ډالرز ګټي. په دې کې اولنۍ د موږ سره مطلب دا یو فیمیل ده او یو نرس وه. دوی به خپل یو عام جاب کو. اوس تقریبا هر منث چې دی دا د ټیک ټاک شاپ نه $1 million ګټي. $950,000 in one single month. دا موږ سره په 2م نمبر دام یو فیمیل ده، دی و سکول کې ټیچینګ کو. اوس تقریبا د ټیک ټاک شاپ نه $1 million ګټي. You're about to hit $1 million in sales. I am. او دام یو فیمیل ده، دی بم ټیچینګ کو. اوس تقریبا $2.5 million چې دی هغه ګټي. $148,000 a month. $148,000 a month for د دې شارټ سټورۍ مقصد صرف او صرف دا دی چې تاسو موټیویټ شئ. ٹھیک شو، هر یو کار چې دی هغه ممکن دی. که زه تاسو ته خپله خبره وکړم نو د دوی خو بیا هم څه جاب وغیره و، د هغې نه مطلب څه نه څه انکم دوی ته راتلو. که زه تاسو ته خپله خبره وکړم نو ما سره زه بالکل زیرو، ما سره هیڅ څه هم نو، خو ما محنت کو، ما سټرګل کو، او زما په ذهن کې دغه یو خبره وه چې زه به په خپل لایف کې چینجز راولم. خو هغې باندې ما څه وکړو، هغې باندې ما پریکټیکلي کار وکړو، هغې باندې ما ایکشن واخیستو. خو زما په ذهن کې یو خبره وه چې زه به خپل لایف کې ډېر غټ بدلون راولم، زه به لایف کې خپله زندګۍ کې به زه ډېر غټ چینجز راولم. په هغې باندې ما څه وکړو، په هغې باندې ما ایکشن واخیست، ما ټایم ورنه. یو خبره زه تاسو ته بله کوم چې په دې ټایم کې هر یو انسان د خپل ځان په خپله ذمهوار دی. که چېرته د چا داسې یو سوچ وي چې زه به د یو چا په ترو باندې کامیاب شم، ما به څوک کامیاب کی، ما به خپل کزن کامیاب کی، ما به خپل رور کامیاب کی، یا ما خپل یو ملګری کامیاب کی، نو دا ستاسو یو غلط فهمي ده. همیشه کوشش کوئ چې په خپله محنت وکئ، د چا په تمه کیږئ مه. نن سبا هر یو کار چې دی ډېر زیات اسانه دی. تاسو کوشش وکئ تاسو لرننګ سټارټ کړئ، یوټیوب نه لرننګ وکئ چې هر یو سکل کې ستاسو انټرسټ وي، په هغې کې ځان ایکسپرټ کړئ، او د هغې نه بعد یو صحیح ډیسیژن واخلئ. نو دا به ستاسو د زندګۍ د بدلون یو ټرننګ پوینټ. او دا هم ضروري نه ده،
اوس به ډېر کسان داسې وایي چې یاره مونږ سره خو انویسټمنټ نشته، مونږ به سټارټ څنګه کړو، مونږ سره خو پیسې نشته. تاسو په یاد ساتئ چې یاره د یو بزنس د شروع کولو دپاره دا ضروري نه ده چې تاسو سره دی ډېر زیات انویسټمنټ وي. د هر یو کار د شروع کولو نه مخکې ضروري خبره دا ده چې تاسو سره د هغې باره کې نالج وي. ضروري خبره دا ده چې یاره اول به ستاسو په ذهن کې یو ګول وي چې یاره مطلب زه به دې ګول ته ځان رسوم. بیا د هغې لپاره به تاسو د هغې باره کې پراپر نالج چې دی هغه به ګین کوئ، د هغې باره کې به تاسو لرننګ کوئ. چې کله تاسو ایکسپرټ شوئ، تاسو سره پراپر نالج رالی، تاسو سره یو سکل راغلو، الله پاک به ستاسو دپاره ډېرې زیاتې لارې کوله وکړي. ګوره الله پاک د هر یو انسان دپاره رزق لیکلی دی، دا خبره خو مونږ ټول منو، خو یو خبره چې ده هغه ډېره زیاته ضروري ده. د دغې رزق د حاصلولو دپاره محنت چې دی هغه زمونږ ذمه داري ده. په د نن نه تاسو د ځان سره واده وکړئ چې یاره زه به خپل لایف کې یو غټ بدلون راولم، خپله زندګۍ کې به ډېر غټ چینجز راولم، او د هغې لپاره ځان ته یو ګول سیټ کړئ چې یاره مطلب دا زما ګول دی، زه به دا سکل چې دی دې کې به ځان ایکسپرټ کوم. تاسو کوشش کوئ چې یاره د دغه سکل باره کې تاسو لرننګ شروع کړئ. زه تاسو ته ګارنټي در کوم که چېرته تاسو 3 میاشتې په یو ډایرکشن باندې کار وکړو، په یو سکل باندې تاسو کار وکړو لګاتار، تاسو دې ته ټایم ورکړو، 3 میاشتې بعد به ستاسو زندګي مکمل بدلوي، مکمل چینجز به ستاسو په زندګۍ کې راغلي. ګور تاسو کوشش وکړئ په یوټیوب باندې بلا شي کورسونه موجود دي، د دې نه لرننګ وکړئ. دغه رنګې زموږ په یوټیوب چینل باندې بالکل په پښتو لینګویج کې تقریبا هر یو کورس چې دی هغه موجود دی، تاسو بالکل فری اف کاسټ د هغې نه لرننګ کولی شئ. دغه رنګه که چېرته تاسو بیا غواړئ چې یاره زموږ آنلاین کمیونټي کې انرول شي، زموږ آنلاین کمیونټي هم جوړه شوې ده، په دې کې زموږ آنلاین کلاسونه شروع دي، مطلب په زوم باندې په ویډیو کال په شکل باندې. زموږ فیسونه هم چې دي ډېر زیات کم دي. انشاءالله که چېرته تاسو زموږ آنلاین کمیونټي کې انرول کېږئ نو موږ به تاسو سره بالکل 50% ډسکاونټ کوو، 50% ډسکاونټ به تاسو سره